په تیره ویډیو کې په دې باندې بحث کړی و چې څرنګه په فایور کې د پروډکټ موک اپ ګیګ جوړ کړو او هغه مو جوړ کړ. همدارنګه نن راځو په دې باندې بحث کوو چې ګیګونه مو هم جوړ فکر وکړئ تاسو اووه ګیګونه یا 15 ګیګونه هر څومره چې ستاسو خوښه یې جوړ مو کړه. د دې پروسس څنګه دی؟ د خلک په فایور کې څنګه پرچیز کوي یا د فایور څخه د پیسو ګټلو لاره څنګه ده او موږ څنګه په فایور کې پیسې ګټو. نو د دې په اړه درته د دې پروسس په د فایور د پروسس په اړه درته یو لنډه کتنه کوم. په فایور کې د کمپیوټر سکرین ته ځو، په عملي بڼه یې درښایم. زه د کمپیوټر سکرین ته راغلم. دلته یو بټن ده سویچ ټو بوایینګ، دې بټن باندې کلیک کوم. دلته راځم. فکر وکړئ تاسو یو کس دی راځي، هغه پروډکټ موک اپ ته ضرورت لري. پروډکټ موک اپ کلیک کوي او سرچ کوي. دلته ضرورت یم ماته هغه سیلران یا هغه کسان یا هغه ډیزاینران وښایي چې کوم آنلاین دي فعلا. راځم په دې آنلاین بټن باندې کلیک کوم. ګورم چې کوم فریلانسران آنلاین دي. ګوره دا هغه ټول فریلانسران دي فعلا آنلاین سرویس یې خرڅوي. د بیلګې په توګه زه راځم په دې ګیګ باندې کلیک کوم. پروسس همداسې دی. ګوره ښه چې ستاسو له ګیګ څخه یو څوک پرچیز کوي، د بیلګې په توګه یو کسټمر یا پیرودونکی راځي پروډکټ موک اپ ته ضرورت لري. په دې سرچ لیست کې اوس موږ ګیګ نوی جوړ کړ، نو سرچ انجن کې نه راوځي دومره ژر، نو منتظر کېږي به تر څو په دې باندې ټرافیک راشي، امپریشن راشي، کلیک راشي. همدارنګه بیا وروسته موږ تاسو اډر ترلاسه کوو. ځکه په فایور کې همدارنګه د فریلانسینګ په څانګو کې لومړی اډر ترلاسه کول یې ستونزمن کار دی. نو دا فکر وکړئ یو سیلر دی، دا فکر وکړئ ستاسو ګیګ دی، شخصا دا ستاسو ګیګ دی. او زه د یو پیرودونکي په حیث باندې فایور ته ننوتم او غواړم د پروډکټ موک اپ سرویسو څخه پرچیز وکړم یا دې ته ضرورت لرم، غواړم خپل پروډکټ موک اپ ته کوم. نو زه راغلم، دا فکر وکړئ دا ستاسو پروفایل دی. تاسو دلته لیکلي چې I will create 3D product mock-up of your Amazon product. ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا Amazon چې دی Amazon په فایور کې همدارنګه په پروډکټ په څانګه کې ډېر زیات ځکه ذکر کېږي چې اکثریت خلک هم سیلران کوم هغه چې دي بزنسمینز چې دي هغوی پروډکټ خپل چې ډیزاینوي هغوی په Amazon کې خرڅوي دوی. دې د وجې Amazon دپاره دا پروډکټ د Amazon نوم زیات ذکر کېږي. دا فکر وکړئ تاسو خپل ګیګ په اړه معلومات لیکلي، همدارنګه دا چې دی په کوم څانګه کې دی، په کوم پروډکټ ټایپ کې دی، همدارنګه د سیلر اباوټ د سیلر، همدارنګه نور معلومات. دا ستاسو پیکیج دی. فکر وکړئ زه غواړم ستاسو د بیسیک همدارنګه سټینډرډ همدارنګه د پریمیم پیکیجونو څخه په بیسیک په پیکیج څخه ګټه واخلم. نو زه راځم دا آفر سلیکټ کوم. دا کوم چې بیسیک دی، ګوره یو پریمیم دی، بل سټینډرډ دی، بل هغه دی بیسیک دی. زه یوازې ګوره دلته لیکلي نایس لوکینګ 3D موک اپ ون پروډکټ کانټیکټ بیفور د اډر. خو فکر وکړه زه د سرویس ته ضرورت لرم، دې باندې کلیک کوم. زه غواړم له دوی څخه د اډر پرچیز کوم. نو هغوی هم همداسې راځي. ګوره دلته موږ ته راغله چې کسټمایز یور پیکیج. دلته له تاسو څخه پوښتنه کوي. زه یو پیرودونکی یم، زه له دې ځای څخه زه وایم چې زه یوازې یو پروډکټ ته ضرورت لرم، آیا زیاتو ته ضرورت لري؟ که زه مثلا زه ووایم چې زه 15 پروډکټو ته ضرورت لرم موک اپ ته، دلته به اتومات ډول دا ډالر چې دی $10 قیمت دی د بیسیک، نو دا به اتوماتیک ډول باندې $50 شي. خو فکر وکړئ زه 2 موک اپو ته ضرورت لرم. سمري ته راځو، یا مثلا فکر وکړئ یو موک اپ ته ضرورت لرم. سب ټوټل یا سمري ته راځو چې ټوټل سب ټوټل چې دی $10 دی. سرویسز فیس ته راځو. سرویس فیس نه مقصد دا دی چې فایور چې کوم خدمات تاسو ته وړاندې کوي هغوی له تاسو څخه خپل فیس اخلي، دا تاسو ته په وړې توګه نه وړاندې کوي. دلته ګوره که کلیک وکړئ ګوره نو دلته تاسو ته ټول هر څه لیکي چې دا د سرویس فیس تاسو نه موږ ولې اخلو. دا د فایور د سرویس فیس دی. همدارنګه ټوټل چې دی $12 کېږي او ډیلیوري ټایم دا باید په 2 ورځو کې دا اډر ډیلیوري شي. که چیرې غواړئ چې د اډر پرچیز کړئ نو کانټینیو او چیک آوټ بټن باندې کلیک کړئ.
دلته راځو ګوره دلته ستاسو د پایمنټ آپشن دی دلته ګوره په خپله چې دی پیپال سلیکټ شوی دی که چیرې تاسو پیپال لري پیپال باندې کولی شئ همدارنګه که پیپال نه لرئ نور ماسټر کارډ هم کولی شئ له دې څخه ګټه واخلئ او دوی ته پایمنټ وکړئ پیپال چیک اوټ بټن باندې که زه اوس کلیک کوم دلته ما څخه د پیپال اکاونټ غوښتنه کوي چې یاره پیپال څخه تاسو اوس داخل شئ او له دې ځای څخه تاسو کولی شئ پرچیز وکړئ خو زه نه غواړم چې پرچیز کړم او دا مې صرف یوازې تاسو ته طریقه وښودله چې څرنګه دوی پرچیز کوي او څرنګه بیا دوی پیسې ترلاسه کوي هر کله چې هغه اډر تاسو ته وکړي ستاسو راځئ خپل پروفایل ته زه به راشم دلته خپل پروفایل ته چې راغلی تاسو به راځئ د میسج مینیو کې بیا تاسو ته دلته ګوره یو انباکس ته موږ تاسو سره بل چې دی نوټیفیکیشن دی دلته به چې اډر هغوی پرچیز وکړي دا به تاسو دلته په نوټیفیکیشن ایریا کې راځي تاسو بیا کولی شئ دا اډر مانیج کنټرول همدارنګه پر مخې به وځئ او چې هر کله دا اډر چې کله تاسو کمپلیټ کړه او کمپلیټ مو کړه ستاسو پیسې به ځي پینډینګ ته او پینډینګ نه وروسته به بیا ستاسو پیسې کلیر کیږي او دا به ستاسو د اکاونټ په دې ځای کې تاسو ته شروع کیږي چې تاسو فعلا څومره اکاونټ کې څومره پیسې لرئ او بیا تاسو کولی شئ له دې ځای څخه دا اکاونټ څخه دا پیسې چې دی ویډرا کوي خپل ماسټر کارډ ته ماسټر کارډ به انشاءالله د دې طریقه هم درښایم چې څرنګه کولی شو په افغانستان کې ماسټر کارډ ترلاسه کړو په وړیا توګه البته انټرنیشنل ماسټر کارډ بیا به هغه ماسټر کارډ ته تاسو خپلې پیسې ورستوئ د هغه ماسټر کارډ نه وروسته به بیا تاسو کولی شئ خپلې پیسې د لوکل اې ټي ایم چې کوم په افغانستان کې دي له هغه څخه یې ترلاسه کړئ او همدارنګه کوم ورونه او خویندې چې په خارجي هېوادونو کې اوسېږي هغوی کولی شي خپل پیپال اکاونټ ته واستوي او د پیپال اکاونټ څخه یې بیا خپل بانکي اکاونټونو ته واستوي بانکي اکاونټونو څخه بیا په ډېرې اسانۍ څخه راښکلی شي نو دا وه د پروسس یا د پرچیز طریقه چې تاسو څنګه پیسې ترلاسه کوئ همدارنګه کسټمر یا بایر تاسو ته اډر څنګه ستاسو څخه څنګه پرچیز کوي په دې هیله چې ذهن مو پرې خلاص شوی او د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي لاسته راوړنې همدارنګه کوم نیوز چې دی هغه ټول د بلاګ په بلاګ کې د فارم دی فارم کې شریکوي له نورو سیلرانو سره همدارنګه چې خلک تاسو ته جواب راکړي تاسو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړئ کمیونټي سټینډر دی دا هم د فایور لخوا وړاندې کېږي چې دې کې د کمیونټي د فایور کمیونټي چې کومه ده د هغې لخوا کوم معیارونه موږ تاسو ته وړاندې کېږي همدارنګه پوډکاسټ دی دوی پوډکاسټ کې چې دی ځینې سیلرانو سره میلمانه کوي له هغوی څخه پوښتنې کوي له هغوی څخه مشورې اخلي کولی شئ له دې ځای څخه یې وګورئ همدارنګه مور مینیو د مور مینیو کې موږ تاسو چې دی بوای ریکویسټ چې کوم لارې موږ تاسو کولی شو خپل پیرودونکو ته ریکویسټ ور واستوو دا ګوره فعلا اکټیو آفر موږ سره نشته دي د دې لارې موږ تاسو کولی شو بایر ته ریکویسټ واستوو همدارنګه سکیل یور بزنس همدارنګه د دې کې هم کولی شو خپل کوم د پروفایل لینک چې دی دا کولی شو په نورو ویبپاڼو کې وکاروو د دې کې دا کوډ درکوي کولی شي دې څخه جنریټ کسټم آفر یا ځانګړی آفر یا یونیکلی آفر هم کریټ کولی شي بیا دې دپاره چې دی سبمیټ آفر چې کوي نو دې دپاره دلته تاسو کوډ جنریټ کړي تاسو کولی شئ دا کوډ چې دی په ویبپاڼه کې تاسو غواړئ په خپل ویبسایټ کې ایډ کړئ نو داسې به تاسو ته شو کېږي همدارنګه لرن آنلاین کورسز دا د فایور لخوا آنلاین کورسونه وړاندې کېږي همدارنګه کانټیکټس دي کوم چې زموږ ستاسو کوم خلکو سره کمیونیکیشن لرو موږ تاسو تر اوسه یو سره هم کمیونیکیشن لرو د دې وجې دا هم خالي دی همدارنګه لرن آنلاین کورسز دا د فایور لخوا یو پلیټفارم دی د فایور لخوا چې دې کې تاسو کولی شئ د فایور له کورسونو څخه ګټه واخلئ او زده یې کړئ البته دا په پیسو باندې ویل کېږي فری نه دی هر یو ګوره دا کورس $90 قیمت لري همدارنګه دا کورس $32 دی یا $40 دی یو $60 همدارنګه مختلف رقم کورسونه یې پکې دي کې ګوره دا how to sell on Amazon په Amazon کې سیل څنګه کولی شو همدارنګه فیسبوک ایډز ټیکنیک درته ښیي همدارنګه دا چې دی په سیرا تېر شه نور هم داسې ډېر زیات کورسونه دي ګوره وایرل مارکیټینګ دی پرسې نور دی خوا د وایس اوور فور ریل پیپل همدارنګه ورډپریس لپاره دا کورسونه دا کورسونه دي چې د فایور لخوا ډیزاین شوي دي او تاسو باندې کولی شئ چې د پیسو په بدل کې واخلئ او زده یې کړئ همدارنګه
دلته تاسو راځئ، دلته زموږ ستاسو پروفایل دی، پروفایل سره خو بلده سئ، البته په دې باندې چې کلیک وکړئ تاسو خپل پروفایل ته بوځي په دې ایکن باندې. همدارنګه ریفر ټو فرینډ تاسو کولی شئ خپل ملګري ته دعوت ورکړئ، له $100 ترلاسه تاسو دواړو طرفه $100 ترلاسه کوئ. همدارنګه لانګویج دی موږ سره فعلا انګلیش دی، کرنسي دی موږ تاسو سره USD دی یعنې کوم یونایټډ سټیټ ډالر چې کوم دی. هیلپ ان سپورټ دی، کولی شئ له فایور سره کانټاکټ پرې وکړئ، کومه ستونزه لرئ د دوی سپورټ سنټر سره کانټاکټ کولی شئ. سیټینګ دی د دې کې د فایور سیټینګ دی، کولی شئ خپل پاسورډ پکې بدل کړئ، همدارنګه ایمیل، همدارنګه نور بیلینګ انفارمیشن پکې بدل کړئ. همدارنګه لوګ آوټ دی او له دې څخه کولی شئ خپل اکاونټ لوګ آوټ کړئ. نو زه راځم خپل اکاونټ په دې ځای باندې لوګ آوټ کوم. او زموږ سره د دې اکاونټ لیکچر د دې په دې ځای کې پای ته رسیږي. دا ګوره زموږ سره اکاونټ پبلک موډ ویو دی. نو د یو پبلک موډ ویو چې یو سړی یې از ا بوای راشي نو هغوی ته به ستاسو اکاونټ داسې معلومیږي.